أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فکابل کی شور ما شور دی پنجاب کی خاموشی دا فکابل کی شور ما شور دی پنجاب کی خاموشی دا اوس وایه پښتونه څوک دی خپل څوک دی پردي دي قدرمنو عزیزانو قدرمنو عزیزانو د نقیب شهید او د ارمان شهید په دې برسۍ کې ناست د پاکستان پیپلز پارټۍ شهید بټو ګروپ چیرپرسنه بی بی غنوا بټو صاحبه او دلته پر سټیج ناست د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مرکزي سیکریټري بابت لالا سید لیاقت آغا او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د سند صوبایي ډیپټي سیکریټریان صوبایي صدر صاحب او د کوټې سره راغلی زموږ ډېر د پی ټي ایم تکړه او مبارز ملګري ملک مجید خان کاکړ او دلته پر سټیج باندې ناست زموږ د پی ټي ایم ډېر تکړه مبارزین ملګري نور مشران او د پی ټي ایم د کراچۍ د ټولو ملګرو ستاسو په اجازه ملګرو د برسۍ په حواله د پی ټي ایم په حواله په هر حواله ملګرو مشرانو مجلسونه وکړو صرف 15 منټه اخم د مازدیګر د لمانځه وخت هم دی د ټولو د مخه زه د دې ټولو ملګرو د نورو پارټیانو مشرانو شکریه ادا کوم بالخصوص د کراچۍ د پښتون تحفظ مومنټ د ټولو ملګرو دا څه ارګنایزینګ باډیانې چې جوړې شوي دي چې په دا شارټ وخت کې او په دې ګډوډ حالات کې چې موږ ته معلومه ده په دا 3-4 ورځې کې دومره سخت کمپین چانده او بیا هغه د محمد شیر مسعود خبره چې موږ تازیتي غونډه جوړه کړې وه ستاسو په همت دا نن یو غټه جلسه جوړه شوه نو آفرین وایم خو ورسره دا یوه خبره کوم که چیرې موږ په کراچي کې موږ پښتانه دغه رقم په اتحاد او په اتفاق وو زه په ایمان دا درته وایم چې جایزه خبرې خو پرېږده په کراچي کې به دا ریاستي ادارې دا صوبایي ګورنمنټ د پښتانه کام ناجایزه خبرې هم مني نو عزیزانو مجلس مختصره کوم د ارمان شهید اول تلین دی د نقیب شهید دویم تلین دی 2 کاله یې پرست نقیب شهید پلار مرحوم محمد خان لالا دغه ارمان ګور له د ځانه سره یوړی کم وعدې چې د ده سره د وخت حکومت او د پاکستان چیف اف آرمي سټاف باجوه صاحب په خپله کړی و چې د نقیب شهید بچان باجوه صاحب په خپل غیږ کې کېنولي وو او د مرحوم محمد خان لالا سره یې دا وعده کړې وه چې تا ته به زه انصاف درکوم او انصاف موږ ولیدی انصاف دا اوسو چې اوس راوانور خو ګرفتاري پرېږده دا خو ډېره لرې خبره ده اوس یې باقاعده درخواست ورکړی دی وایي ما یو واره بیا په پولیسو کې برتي کړي زه د قوم نور خدمت کول غواړم او دا د منصوبې تحت هره ورځ پر ټي وي چینلانو د روانور انټروي او دی دا د دې باور کوشش کوي پر ټي وي چینلانو وایي نقیب شهید دهشتګرد و ما صحیح کار کړی نو که دا د ده خبره حقیقت ده که د روانور خبره حقیقت ده
بیا د نقیب شهید په جنازه کې فوجي میجرانو کرنلانو څه کول چې دوی شرکت کاوه. بیا د دهشتګرد په جنازه کې فوجي میجرانو کرنلانو څه کول. بیا د دهشتګرد فاتحې له آصف باجوه څه له ورتلی. بیا د دهشتګرد پلار ته تا کور ولې په توپک کې ورکوي باجوه صاحب دا خو د دهشتګرد پلار نو که نقیب شهید بیا شهید دی بیا نو راوانور په کار دی. دهشتګرد نو خلک بیا په جیلو کې کښېنوي پر ټي وي چینلانو یې نه کښېنوي. خو بیا دویمه خبره ارمان شهید سرعام ټول پاکستان ولیدی چې سپي عطاالرحمن په سپینه ورځ په سرعام بازار کې د کلاشینکو په کنداغو واهی واهی شهید یې کړي. بیا ټول پښتونکام راولاړ سو راپاڅېدی 3 میاشتې اف آی آر نه کاټېدی 3 میاشتې. بیا په څه مشکلاتو زموږ پښتانه نمایندګانو په سینټ کې چا په قومي اسمبلۍ کې ولس پر روډو په احتجاج د ډېر احتجاج بعد بیا اف آی آر کاټ سو 9 میاشتې دغه اف آی آر کېږي د 1 منټ دپاره نه هتکړۍ لګېدلې دي نه عدالت ته پېښ شوی. او د ارمان پیغله خور سرتور سر وړانګه لوڼۍ په ټول پاکستان کې نارې وهي چغې وهي چې زما د ورور قاتل دې ګرفتاره سي. او ریاست او حکومت څه وکړو دغه شی ورسره وکړو چې هغه یې سپي عطاالرحمن ته یې لږ ترقي ورکړه. نور اوس یو طرف د ریاست دا سوال کوي دا خبرې کوي وایي دا د ادارو مخالفین دي مشر پی ټي ایم پښتونکام دا د ملک مخالفین دي دا عین نه مني ادارې نه مني فوج ته کنځلې کوي. تر ننه پورې فوج ته چا شکنځا نه ده کړې پاکستان ته چا شکنځا نه ده کړې. او دوی یو سوال کوي وایي تاسو پاکستان زنده‌باد ولې نه وایاست ولې مو نه دي ویلي. موږ وایو پاکستان زنده‌باد د پاکستان فوج زنده‌باد مګر کم فوج کم پاکستان هغه پاکستان چې زما او مور خور ته هم په هغه نظر ګوري کوم چې د یو پنجابي کرنیل جرنیل خور مور ته په کوم نظر ګوري. زما د پلار هم هغه عزت او مقامي کوم چې د یو پنجابي وکیل یا د جج د مور د پلار. دلته خو داسې کېږي په پنجاب کې یو ماشومې زینبي سره ماشومه بچی وه دا په پاکستان کې دا رواج بیخي ډېر سوی دی. یوه ورځ د دې ماشومو سره ډېره بې ادبي ما بدکاري وسوه بیا یې شهیده کړه مړه یې کړه. ټول میډیا پاکستان پر یوه پښه ولاړو. طاهر القادري صاحب یې د جنازې لمانځله ورغلی عمران خان یې د غمه لیونی و میډیا یې د غمه لیونی و چې دا د زینب سره ډېر ظلم سوی مګر صرف 3 میاشتې بعد د هغه کیس د یو پښتنې بچی په رشتې سره په اسلام آباد کې وسو. نه بیا یو میډیا غږ کړی دی نه طاهر القادري غږ کړی دی نه مولانا طارق جمیل غږ کړی دی نه یو سیاسي پارټیانو غږ کړی دی. اوس نو بله ورځ د علي وزیر وراره علمگیر وزیر پنجاب یونیورسٹی سے ناجائز پورته کړی دی د هم د ضمانت کاغذ جمع کړی اپیل یې کړی. بل طرف ته د شهباز شریف زوی هغه څه نومېږي حمزه شهباز دوی وایي په عربا او روپیو غلا کړي دي ملک ته نقصان رسولی دی د ادارو مخالف د هغه ضمانت منظور سو د علمگیر د مسترد. بیا بله خبره په کراچي کې دا مفتی طاهر صاحب په جیل کې پر قرآن مجید یې پابندي لګولې وه چې ته به قرآن مجید نه وایه پر قرآن مجید یې پابندي لګولې وه تر ژیره یې نیوی کم ښکنځل چې وده ته سوي دي. بیا زه څنګه ووایم چې پاکستان زنده باد پښتون څنګه ووایي د هغه ورځې وبېرېږه که دا پښتون هغه بله ناره شروع کړم د زرداري والا چې نه کپې که بیا نه کپې نارې ولګېده هغه وخت اوس خو خالي موږ زنده‌باد نه وایو
نیسو ولی پتسال کی ہوا ہے چھ بخڑ کمر کی تپرمال تکان کے فائرنگ کے سورل شہیدان پدرزنو زخمیان بیا با FIR پر علی وزیر پر محسن کاٹیش بیا با دا خیسور کی تا زما دا ماشم پا کور ننوزی زما خور مور تا با سپک نظر گوری او پا فوجی وردی کی بیا دی دا خیال دی زب زندآباد وایم بیا با تا پا مومند ایجنسی کی بیا پا وردی کی پا زور پا کور ننوزی بیا با تزما زوانان شهیدان که ورکه بی عزت که بی پا دی کراچی کی سا حالو او یو خبر بلده اوز بیا آغا زور سیسٹم با کراچی کی شروع سوی دی آغا دا ملیر زلی دا ملگری ناستی چشتی نورانی دی کربانی دی سبلا SP دایم اوز دا روانور چلونه شروع کردی دی تایر مورانی دا غدی که آغا وقت PTM نو آغا وقت پشتون پی اتفاق نو چی روانور بدماشی کولا اوز استا پلار نسی کولای استا پلار بدماشی نسی کولای او چی تبا اوز پشتانه ها رکم ستنگه بیا دبی ماپ ها رکم بیا زلیله خبری بیخی دیری دی وقتم نا وقت دی بی صاحبہ بہت معافی چاہتا ہوں میرا اردو کا گرائمر بھی بابت لالا کا اردو جیسا ہے میرا اردو بابت لالا کا اردو سے میں بہت معافی چاہتا ہوں صرف آپ کے لیے تو ایک ہمارے بھائیوں نے منظور پشتین کا چادر لے کر آیا جو ابھی آپ کو تحفے میں دیں گے اور دوسری بات آپ نے کراچی میں PTM کے ساتھ چلنے کا وعدہ کیا ہم بھی پشتون ہیں انشاءاللہ نہ ملک کے خلاف ہے نہ اداروں کے خلاف ہے نہ کسی مذہبی یا سیاسی جماعتوں کے خلاف ہے صرف ایک بات کرتے ہیں جو ظلم کرے گا چاہے وہ میجر ہو کرنل ہو عدلیہ ہو سیاسی جماعت ہو یا بی صاحبہ پھر آپ ہی کیوں نہ ہو پھر ہم مخالف کروں گے تو انشاءاللہ بہت بہترین سٹارٹ ہے کراچی میں آپ نے تو اور بھی ہمارے پشتونوں کا ایک تاریخ بیان کیا ہے کہ ہم عرب کی اولاد ہیں یہ پہلے تو معلوم نہیں تھے پشان ہی مشکل بہرحال صحیح ہم لوگ بھی ہمارے سندھی ہمارے بھائی ہے تمام ہمارے بھائی ہے بہترین سٹارٹ ہے یہاں سے لیں گے جو بھی ظلم کرے گا کراچی میں اور ظلم ہمارے ہی ساتھ پشتونوں کے ساتھ ہو رہی ہے میں آپ کو بہت سادہ 2-3 مثالیں دیتا ہوں یہ کاٹور میں مین سپراوے پہ FWO پیسہ نہ دینے بتانے نہ دینے پہ 3 پشتونوں کو شہید کیا 3 2 تلوار پہ پھر اسی طرح ایک گڑبڑ بنی تھی ہمارے پشتون کو کسی نے شہید کیا وہ خود تانے میں گیا پستول اور گاڑی SHO کے سامنے رکھا کہ یہ قتل میں نے کیا SHO نے اس کو اسی ٹائم چھوڑ دیا یہ تو ہماری PTM کی برکت سے وہ پھر گرفتار ہوا اسی طرح اور چلتا رہتا ہے ایک اور خطرناک بات کل عوامی نیشنل پارٹی کے جنرل سیکرٹری یونس بنیری پہ قاتلانہ حملہ ہوا جو ہم شدید الفاظ میں PTM یہ برا حال اس کی مذمت کرتا ہے افواہ یہ آ رہی ہے کہ یونس بنیری کو کہا گیا کہ آپ یہ الزام PTM پہ لگا دو یونس بنیری ہمارے بھائی MP ہمارے ہی پشتونوں کی پارٹی ہے وہ کبھی بھی ایسی غلطی نہیں کرتا ہے مگر ایک بات ان کو بتانا چاہتے ہیں جو لوگ ان کو یہ کہہ رہے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے اگر ہم یہ کام کر سکتے تو روانور انشاءاللہ چینل پہ نہیں بیٹھ سکتا انٹرویو نہیں دیکھ سکتا یہ کام ہم نہیں کر سکتا نو عزیزانو ہمت بکو دلتا 2-3 مشرانو چی ویناوی غشتی
دوه درې زموږ شاعرانو چې شعرونه د وخت د کمي د وجې بخښنه غواړو د هغو څخه معافي غواړو پر مخ به هم انشاءالله دغسې همت کوو اوس زه خپله وینا پر دې یوه شعر خلاصوم او د هغه بعد به تاسو ټول ناست یاست دې بیبي ته به مازې د چادر پړونی ور پر سر کړو زموږ د پښتنو روایات دی د هغه بعد به بیا رخصت سره اخلو وایي پښتانه که خپل حالات بدلول غواړي پښتانه که خپل حالات بدلول غواړي دا زاړه بوتان به ټول نړول غواړي او انقلاب تشې د خولې خبرې نه دي سم په سرو وینو کې خپل ځان لمبول غواړي